د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په مرکز د دوشنبه پر سهار وختي وسلوالو طالبانو برید پیل کړ چې د مازیګر تر ناوخته یې دوام درلود. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلور د مسئولین وایي د برګ مټال په جګړه کې 130 تنه وسلوال طالبان وژلي او 40 تنه یې ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي چې د هغوی یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللي. په دغه جنګ کې 130 نفره د دوه مړي ښودل شوي دي. همدارنګه 40 نفرو پورې د دوه تلفات د زخمیانو ښودل شوی ده او په دې جنګ کې دوه 4 داشکي دي او 2.2 توپونه دي. همدارنګه 15 میله راکټ انداز دي او د دوه کلاشینکوفونه د دوه په دغه جنګ کې له منځه تللي دي. چارواکي وایي په دغه حمله کې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو برخه لرله چې یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل وو. په دې حمله کې د دښمنانو تقریبا 800 نفرو پورې چې د کونړ د ولسوالیو طالبان، د نورستان د ولسوالیو طالبان، همدارنګه نور خارجي طالبان هم د دوی په حمایت کې وو. برګ مټال د نورستان په ختیځ کې د پاکستان د چترال او د افغانستان د بدخشان ولایت سره اوږده پوله لري چې وګړي په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو او جګړو له امله سخت زیانمن شوي دي.